اوس قدرمنو کتونکو ستړي مشئ په خیر راغلی. نن خپرونه مو راوړې ده د هغه طالب علمانو دپاره څوک چې په 8م جماعت کې او څوک چې په 9م جماعت کې سبق وایي او د هغې خواهش وي چې هغوی په 10م جماعت کې د بورډ په امتحان کې ښه ډېرې نمبرې واخلي او خپل مستقبل چې دی هغه روښانه کړي. خو دا ډېرې نمبرې به څنګه اخلي د دې دپاره خو ډېر زیات محنت پکار وي او دغه محنت سره سره څه داسې ټریکس څه داسې فارموله خپلول پکار دي چې هغوی کامیابېدی شي او دغه ډېرې نمبرې چې دی حاصلولی شي او بیا خپل مستقبل روښانولی شي. نو د دې سره تاسو هم دغه خپرونه ضرور وګورئ او کوم والدین چې هغوی غواړي چې د هغوی ماشومان خپل مستقبل ډیر زیات رڼا وویني نو هغوی ته هم پکار دی چې دا خپرونه ووینئ او خپل ماشومانو ته دې کې چې کم کم څیزونه تاسو زده کړي هغه هم خپل ماشومانو ته وښایي. نو نن هم موږ دلته کې میلمنه ده موږ سره یوه ډیره تکړه پیغله چې هغې د پیښور بورډ کې اول پوزیشن اخیستی دی، نه صرف د پیښور بورډ بلکې خیبر پښتونخوا کې چې څومره هم بورډز دي په هغه ټولو کې دې زیاتې نمبرې اخیستې دي. نو موږ سره هغه ګلالی ماشومه نن موجود ده او د هغې استاذه هم موږ سره موجود ده چې د استاذې څومره رول دی او استاذه څه کردار ادا کولی شي چې د هغې ماشوم ښه نه ښه نمبرې واخلي. او د دې سره سره د استادانو څه داسې ټریکس دي څه داسې فارموله ده چې هغې خپله کړې ده او د هغې طالب علمان ورځ تر ورځه زیاتې نه زیاتې نمبرې اخلي. نو د ټولو ناول زه هرکلی ویم مسز امرین سلیم ته چې هغوی خپله قیمتي وخت نه چې دی سولاسي موږ ته راغلی او تاسو څه وخت راکو نو ستاسو ډېره زیاته مننه. ډېره مننه، ډېره مهرباني ستاسو. د دې سره موږ سره فریال هم موجوده ده، فریال رشید هغه ګلالی ماشومه ده چې هغې په پیښور بورډ کې 1000 مطلب په 1100 کې صرف 11 نمبرې کمې اخیستې دي او مطلب ډېر زیات که وګورو لوی تعداد دی د نمبرو. خو د دې سره به هم خبرې کوو خو د ټولو ناول ستړې مشي په خیر راغلی. خدای وبخښه. وعلیکم السلام، مهرباني تاسو مونږ انوایټ کړي یو دلته. فریال دا راته ووایه چې نن څومره خوشحاله په پیښور بورډ کې د ټاپ پوزیشن اخیستی دی، په ثابته صوبه کې د یو نمبر یو پنډ په سر کړی دی او هر سړی دغه حریان دی چې فریال دومره ډېرې نمبرې څنګه اخیستې دي؟ ټول نه پهله د الله پاک ډېر ډېر شکر دی چې ما له دونه غټه ما ته کامیابي میلاو شوې ده. زه ډېره زیاته په خپله خو زه ډېره زیاته خوشحاله یم او لکه ما سره د دې الفاظ نشته چې زه ووایم چې زه څونه خوشحاله یم او نه زه هغه بیانولی شم. خو هغې نه زیاته خوشحالي ما ته د دې خبرې میلاویږي چې زه خپل کور والو خپل ټیچرانو دا ټول وګورم چې دوی په ما څونه خوشحاله دي نو هغه د هغې نه غټه خوشحالي ده. بیا هسې چې کله تا دا خبر واورېدو چې فریال رشید په پېښور بورډ کې ټاپ پوزیشن اخیستی دی نو حیرانه وي که نه مخکې نه دې سوچ و چې زه به ټاپ کوم؟ جی ما په 9th کلاس کې هم ټاپ کړو په 9th رزلټ کې. نو زما لږ ډېره ما ته آیډیا وه چې مې بي 10th کې مو شي خو زما ایکسپیکټیشنز د الله پاک نه صرف های او نور چې کوم دی ما منټلي ځان پریپیر کړو چې کو سیکنډ ډي کو تھرډ ډي او کو ایون ټاپ 3 کې رام نشي. نو بس صحیح ده، خیر ده، بس زه به شکر کوم. ویری ګډ ویری ګډ. میډم دا ماشومه چې دومره ډېرې نمبرې دی اخیستې دي یقینا یوازې دا نه ده بلکې ستاسو نورو سټوډنټانو هم خپله ډېرې نمبرې اخیستې دي. دا څه داسې خاص فارموله هم خپله کړې ده؟ څه خورئ پې؟ د فارمولې خبره نه ده خو دا دی چې دا محنت دی ټول او هغې نه خو څوک هم انکار نشي کولی چې محنت سره خو تاسو هر غټه نه غټ خبره چې دا یا مقصد چې دا هغه تاسو حاصل کولی شئ. نو همدغه خبره ده د دوی کامیابۍ په شا باندې زموږ یو غټ مقصد دی او هغه دا دی چې زموږ ماشومان دي کامیاب شي او په صوبې لیول باندې چې دی نو دوی د کامیابي او مارکس دی واخلي او کامیابی دی اچیو کی. نو هغې دپاره ډیفینیټلی زموږ ډېر غټ ایک سټریټیجي ده چې هغه موږ فالو کوو او ماشومان پې عمل کوي او زموږ اساتذه کرام چې دي هغوی هم پې عمل کوي. نن چې د کوم ځای باندې دوی رسېدلي دي دوی دا اچیو کړو خپل ګول چې دی. نو ډیفینیټلی زموږ ټیچرانو د ټول محنت دی، د دې ماشومانو محنت دی. چې کله امتحان یې نو ماشومان لګي ورځ او شپه چې د هغې په ځان باندې یو کړي او ټوله شپه هم څوک کتاب ته ناست د کتاب نه سترګې نه خوځي، روټۍ چې خوري نو هم ځان ته کتاب ایښي چې په دې روټۍ دوران کې به هم یو دوه ټکي زده کړم. خو دا راته ووایي چې ماشومان خو ډېر زیات محنت کوي که نه؟ دغه استاذ چې وي یا استاذه چې وي هغه څومره محنت کوي چې کله امتحان وي د خپل سکول دپاره د خپل ماشوم دپاره؟
بالکل دوی چې سکول ته راځي نو زموږ چې ټیچران دي نو هغوی ډېر زیات ټرین دي په دې خپل فیلډ کې مونږ هغوی داسې ټرین کړي دي چې هغوی هر هغه اسپیکټ باندې خپل نظر اچي چې یو کمی یا یو خامی هم داسې پاتې نشي چې هغوی د وجه نه د ماشومان مارکس کم کیږي. اوس د دوی فرست سیکنډ او تھرډ کې یو نمبر فرق ده که نه نو مونږ ماشومان تیارو چې دا یو نمبر دی واخلي یعنی 1080 باندې یا 85 باندې خو ماشومان رسیدي شي خو د هغې د پاسه یو 2-3 نمبرونه گیم وي یا فرست پوزیشن د خاطر یو نمبر گیم وي نو د هغې یو نمبر دپاره مونږ دوی داسې تیارو چې دوی پیپر کې چکران چې دي د بورډ والا هغه یو هم داسې خامي یا کمی ونه ویني چې د دوی مارکس کم کی. نو دوی ته پته ده چې زموږ ایکسټرا ټایم هم ورکوو مونږ دوی ماشومان چې سهار به راتلو نو 3 بجو پورې 3:30 بجو پورې به دوی مونږ سره یو او مونږ د دوی کوچینګ هم کوو ایکسټرا کلاسونه هم ولا ورکوو ایکسټرا ټرینینګ او داسې ټیکنیک ورته ښیو چې هغه ستاسو خبره چې یا ټول ماشومان یادوي سبق خو یو خبره چې وي هاو ټو اټمپټ د پیپر دا ډېر ټیکنیکل خبره ده چې 3 مارکس دي نو هغې دپاره به ته څنګه جواب ورکې او که 4 مارکس دي هغې دپاره به ته څنګه جواب ورکې دا نشته چې 3 نمبرې دي نو د هغې دپاره به ته 5 پیجز لیکې به هغه خو ستا ټایم ویسټیج ده که نه نو ټایم به هم ته مینیج کوې هغې سره هاو یو رایټ اینډ واټ یو رایټ نو د دې دواړو څیزونه ډېر امپورټنس دی نو دوی ته مونږ هر څیز باندې داسې پریکټس ورکړي. فریال په بورډ کې خو 4,140 کسان چې دي هغه ناستو هغې پیپر یې هم ورکړي دي. د فریال رشید په پرچه کې داسې څه خاص لیکل شوي چې هغه استاد مجبوره شو چې هغې له د ټولو نه زیاتې نمبرې ورکړي؟ دا ټول زموږ د سکول ګایډنس دی کوم چې دوی موږ ته پیپر اټمپټ کولو طریقه ښودلې ده دا بس هغه ډفرنس دی صرف زموږ او د نور سټوډنټس پیپر کې چې څنګه زموږ په کومه طریقه موږ پیپر اټمپټ کوو او څونه کنسپچوال موږ ریډي کوو او څونه موږ بیسټ آنسر ورکوو نو هغه بیا زموږ ډفرنس راشي د نورو ماشومانو پیپر دا راته وایي چې پرچو دپاره دې صرف دا ټیکسټ بک ریډ کړي دي که نه د دې نه علاوه به نور څیزونه ریډ کول؟ ما به انټرنیټ باندې سرچینګ کو ما به داسې ټاپک به رالو چې ما ته به پکې داسې ولګېده چې زه دا شي سرچ کړم دا به لږ ډفرنټ شي زما دا پیپر کې دا پوینټ نو زه به دا ایډ کړم نو دا به ښه امپریشن ورکړي نو ما انټرنیټ باندې سرچینګ کړی دی بکس مې ریډ کړي دي او بس خپل ټیکسټ بک خو فرست پرایورټي ده چې خو به مسټ کې او هغې نه علاوه مې کړی دی. جی میډم وایي چې بعضې خلک د 3 سوالو دپاره 15 پیجه ډک کړي جی 3 نمبري او 15 پیجه پې ډک کړي نو تا څه فلسفه خپله کړې ده د 3 نمبرو سوالو نه څومره لیکل به دې کول بیا خو ټایم هم 3 غنټې ټایم یې لکه په دومره لږ وخت کې دومره ډېر لیکل دې څنګه کړي دي ګوتې به دې ستړې کېدې که نه؟ زما به لاسونه خو ستړی کېدل ځکه چې غټ 75 مارکس پیپر دي هغه خو لکه obviously لینتي ډېره دا به کوېسچن باندې ډیپینډ کوي چې کوم یو کوېسچن کې څونه ایکسپلینیشن غواړي یا کوم یو کوېسچن کې به زه څونه مټیریل لیکم نو چې 3 مارکس کوېسچن یې ایکسپلینیشن یې ډېرې نو بیا به ما هغه کوېسچن نه پریفر کوو ما به هغې په ځای داسې کوېسچن پریفر کوو چې هغه به لږ کنسپچوال او لږ وړوکې به و چې زما ټایم سیف کېدو ما به داسې کوېسچن اټمپټ کوم. دا سوال مې ځکه وکړو میم چې زه کله د خپل بیچلر امتحان ته ناست وم 40 نمبرو پیپر وه جی یو سوال پکې و لانګ کوېسچن و زه ورته لاندې وتم ټول 2 غنټې ټایم دی او چې ټایم ته مې وکتل نو 1 غنټه تېره شوې او ما له یو سوال نور کړی. بالکل همدغه وجه دغه وه چې موږ له پکار دي چې موږ خپل ټایم چې دی هغه کالکولیشن وکړو په صحیح طریقې باندې بیا خپل پیپر ته وګورو چې یاره کوم سوال زه وکړم نو زه دې کې نمبر اخیستی شم په دې کې ما نمبر کټوي چې دی هغه کمه کېدی شي. میم دا راته وایي ستاسو پېښور ماډل چې کوم برانچ دی که نه ګرلز 2 په دې کې د 2018 نه موږ وینو چې لکه دی ټاپ پوزیشن یې اخلي جی لومبې دویم دریم دا وجې څه دي؟ همدغه زموږ د کامیابۍ وجه ده چې موږ ډېر ټیکنیکلیټیز د پیپر ټیکنیکلیټیز چې دي هغه دي که نه نو هغوی په موږ ډېر فوکس کوو یعنې څنګه چې فریال تاسو ته ووایي چې موږ ماشومانو نه دا ټریننګ ورکوو چې سکول کې هم د خالي پیپر نه یعنې چې کله د دوی ویکلی یا ډیلی ټیسټ وي که نه نو هغې ته موږ وایو چې فار ایگزامپل دا شارټ کوېسچن دی نو ټایم باونډ کوو موږ ماشومانو نو دې ټایم کې به دا تاسو ټیسټ فنش کوئ
نو یو سایډ ته مونږ د هغوی سپیډ ډیولپ کوو، بل سایډ ته چې د هغې پریزنټیشن ډیولپ کوو او هغې سره مونږ ماشومانو ته هاو ټو اټمپټ د پیپر دې باره کې مونږ بهر نه کوارډینیټرز راغواړو، بورډ ایکسپرټس چې وي، د پیپر ایکسپرټس چې وي هغوی راځي او خپل زمونږ چې د ټیچرانو ټیم دی هغوی هم ورته ښیي چې بیټا دا سبق دا کوېشن به تاسو دا اټمپټ کوئ، داسې کوېشن راشي نو داسې نو دوی ته هر سیز باندې دوی کمپلیټ پوهې وي. څنګه چې تاسو خبره وکړه که نه چې یو غنټه کې تاسو یو سوال اټمپټ کو نو دوی ته به پوره پیپر کې پته وي چې دا سوال دومره منټ کې به کوم، دا سوال به دومره منټ کې، نو یو د دوی ټایم شارټیج نه وي. او بل دا وي چې موږ دوی ته یو آسان طریقه دا ښیو چې تاسو کره مېلمانه راشي او تاسو ډیر ښه خوراک پخه کې خو هغه په تاسو یعنی عام برتنونو کې ورته کې نو هغه به دومره اپیلینګ نه وي چې خوراک هم ښه وي او تاسو هغه ډیر ښه پیش هم کې او ورسره ګیسټ لا خپل خوله کې چمچ هم ورکې نو بس تاسو دا کار وشو. یعنی چیکر به تاسو فیسیلیټیټ کوئ چې تاسو پیپر کولاوئ او بس هغې کې ګوري چې دې کې خو هېڅ څیز هم نشته چې زه د دوی مارکس کټ کړم نو بس هغه به تاسو له مارکس ورکوي چې مینر اینډ میټر دواړه کاونټ کوي که نه. مطلب موږ به داسې پیپر کوو چې چیکر له به په خوله کې چمچ ورکوو چې بالکل دې پرچه کې ګورې څه کټ نه کړي. پیپر به څنګه جوړو، پیپر پیج میک اپ به څنګه کوو، د دې په اړه باندې به هم د فریال نه پوښتنې کوو، د میډم نه به هم تپوسونه کوو. خو اخلي یو وړوکي شان دمه د مینه پس راځو موږ سره اوسئ. لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت، لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت، لر او بر تړون وحدت. قدرمنو کتونکو یو ځل بیا درته هرکلی وایم، نن را سره ګلالی ماشومه فریال ناسته ده، د هغې نه به پوښتنې کوو چې موږ څنګه کولی شو چې ډېرې نمبرې واخلو، په بورډ کې ښه پوزیشن واخلو. فریال پرچې خو ټول کوي، لیکل هم ټول کوي، پیپر هم ښه ډېرې خلک ډکوي. دا راته ووایه جینکۍ خاص هم په میک اپ کې تکړه که نه بیا پیج میک اپ کې دا راته ووایه چې څه ټیکنیک دې خپل کړی و، څه طریقه دې خپله کړې وه چې استاذ په دې مجبوره شو چې زیاتې زیاتې نمبرې درکړي. پیج میک اپ پیج بیوټیفیکیشن خو زموږ خو سکول کې دا خو یو رول دی چې دا به مسټ کې ځکه چې مونږ چې څونه ښکلی زمونږ مټیریل مونږ لیکو، څنګه چې ښکلی زمونږ رایټنګ وي نو هغه سره پیج بیوټیفیکیشن بیا مسټ وي ځکه چې هغه بیا ښکلی نه ښکاري چې صرف رایټنګ ښیي. نو ډېر سکولز کې دا شیزونه چې کوم دی نو اوایډ کوي وي چې دا ویسټیج اف ټایم دی، داسې مه کوئ دا ټایم ویسټ کوي. خو مونږ دا مینیج کوو، زمونږ ټول سټوډنټس چې کوم دي نو دا مینیج کوي او ځکه زمونږ پیپرز ډفرنټ راځي او ځکه زمونږ چې کوم دی نو پوزیشنز راشي. نو دا یې چې بس شیډینګ پکې مونږ کوو او بس هیډینګز لکه امپورټنټ دي او رایټنګ امپورټنټ دي. چې دا راته ووایه چې پیپر کالکولیشن خو تا کړي چې دې سوال ته به 3 منټه ورکوم، دې ته به 15 ورکوم، دې ته به 8 ورکوم. دا پیج میک اپ ته څومره وخت ورکوي؟ دا په اوله کې کوي که نه اخره کې کوي؟ دا مونږ ورسره کوو چې مونږ ته فار ایگزامپل یو کوېسچن مونږ وکړو او مونږ سره مونږ لږ ریلیکس کېدل غواړو، لږ لاس له لږ دمه ورکړو، ستړي شي لاس، نو هغه ټایم کې مونږ دا پیج بیوټیفیکیشن وکړو ځکه چې د باندې لاس هم نه ستړي کېږي او بل دا چې مونږ ته فایده وشي چې ښکلی هم شي زموږ کار. میډم فریال خو ډېرې ښکلې خبرې وکړې، تاسو راته دا وایي چې یو شمېر سټوډنټان مونږ ګوري، طالب علمان چې په 8م کې سبق وي، په 9م کې سبق وي، هغوی به اوس د بورډ امتحانات ورکوي. هغوی ته تاسو پیغام څه ورکول غواړئ چې څنګه کولی شي چې هغوی خپل پیپر چې کوم وي هغه ښه جوړه کړي او زیاتې نمبرې واخلي؟ بالکل پهله خبره خو دا ده چې هر ماشوم دا خواهش وي که نه چې مونږ ډېر ښه مارکس او ښه نمبرې واخلو، خو د هغې دپاره قرباني ورکول پکار دي. ماشومان هارډ ورک نه بغیر چې دی نو هېڅ هم نشي ماشومان اچیو کولی. نو فرسٹ سیز خو دا دی چې دوی دا ذهن کې د ساتي که مونږ دې ټارګټ ته رسېدل غواړو نو مونږ به هغې دپاره هارډ ورک کوو. پهله سیز خو دا شو. هغې نه پس چې دی نو دوی دا کوېسچن پیپر چې راځي د بورډ والا دا د ښه سټډي کی چې د دې سکیم اف سټډي څه دی، څنګه دا کوېسچن کم نیچر کې راغلی دي او به زه څنګه دا پیپرز چې دي که نه دا به زه اټمپټ کوم. د هغې پریکټس چې دی ریټن پریکټس ډېر ضروري دی. ډېر ماشومان چې دي هغې خالي اورل باندې زیات کنسنټریټ کوي که نه، نو کله پورې چې ستاسو ریټن هم نه وي نو ریټن اور اورل دواړه سات یعنی
زیبا ایکولی زی نو د لپاره بیا تاسو رائټینګ پاور به انکریز شي او وټ ایور دوی چې یاد کوي نو هغه به لیکي نو فکسیشن به شي دوی او باقی دا دی چې د ټایم د لپاره خیال ساتي چې څه کوېسچن ته پاتې نشي دومره پریکټس د دوی وي چې فل پیپر اټمپټ کی او مټیریل چې دی نو هغه د سالډ مټیریل وي یعنی که دوی ګوري که نه چې بک کې دومره څه مواد نشته نو د ایکسټرا سټډي وکړي څه ایکسټرا نالج پکې ایډ کړي خپل نوټس کې نو دا هم ډېر ضروري سیز دی. ډېر خلک ګیلې کوي چې موږ هم ښه پیپر ورکو زموږ استادان هم قابل دي موږ هم خپلو ماشومانو ته تر ماښامه پورې لګیا یو په سکول کې هغې ته کوچنګ کلاسز هم ورکو خو زموږ نمبر یې نه راځي پېښور ماډل والا پیسې استعمالوي یا په بورډ کې سفارشات استعمالوي یا نور داسې خبرې ډېرې کېږي وي چې نقلونه حالونه اخلي دا خبرې رښتیا دي که نه هسې د خلکو الزامات دي خامخا الزامات دي دوی ماشومان ستاسو مخامخ ناست دي که پیسو باندې کېدل نو مونږ به یو یا دوه پوزیشنونو دې پورې به مونږ اغستې شو که نه زمونږ د انټایر سکول ریزلټ چې راځي یا مونږ سکول چې نمبر 1 یا نمبر 2 پوزیشن باندې ایز ا هول راشي نو دا خو رشوت یا پیسو باندې نه کېدی شي که نه او چې ایگزامینرز راځي نو هغوی خدا حیران کیږي او چې کله هم د ایگزامینیشن هال نه ځي نو زموږ نه دا ضرور دا تپوس کوي چې ستاسو دا ماشومان داسې پیپر یې څنګه اټمپټ کوي هغوی حیران شي د زموږ ماشومانو ټیکنیک باندې او د هغه پیپر اټمپټ باندې نو دا کنسپټ خو خلکو دې دپاره هغه کړی دی چې ظاهري خبره ده چې هر کال راځي زموږ پوزیشنونه نو هغوی چې خامخا دوی به پیسې چلی یا رشوت ورکوي یا بورډ کې څه تعلقات دي او داسې هیڅ خبره هم نشته چې دا ماشومان ستاسو مخامخ ناستې دي دومره غټ ریزلټ او دومره غټ کامیابي په پیسو نشي اخیستی. فریال ته به څه وایې میم خو وایي چې زموږ په سکول کې نقلونه نه کېږي جی خو ستا خو په چم ګاونډ کې به هم جنکۍ تا ته وایي چې ستاسو په سکول کې نقلونه کېږي او تاسو ځکه نمبر اخلئ بل راته دا ووایه چې فیملی مور بیبي والد صاحب وروریان خوریان هغوی دې څومره سپورټ کوي ټول اول زما والد صاحب نشته دې دنیا کې او زما فیملی ډېره زیاته سپورټیو ده ما سره چې ما ته هر یو فیسیلیټي کور کې اویلیبل ده ما باندې داسې څه پابندیانې نشته په کور کې چې زما مایند بس زه تنګه شم کور کې یا داسې څه ما ته هر قسم سپورټ دی کور کې ایموشنل سپورټ دی ما ته هر قسم شیزونه اویلیبل دي فیملی ډېره سپورټیو ده امی مې ډېره سپورټیو ده روریان مې هم ډېر سپورټیو دي ما ته چې سټډیز کې څه پرابلم راشي نو زه هغوی سره کښېنم هغوی نه تپوس کوم هغوی ما ګایډ کړي او بل دا چې دا سکول والا خبره تاسو وکړه نو دا خو زه اورم او اوس په خپل ریزلټ کې ایون زما خپلې کلاس فیلوز هغوی به لکه داسې څه ویلیو چې لکه نه دا تاسو ته ایکسټرا یا څه خو داسې هېڅ هم نشته دی زموږ خپل مونږ ډېر زیات محنت کړی دی هغه مونږ ته پته ده او هغه الله تعالی ته پته ده چې مونږ څونه محنت کړی دی نو بس دا د هغې ریزلټ دی. کور کې مو مخکې چا پوزیشن اخیستی دی په بورډ کې که نه یا یونیورسټۍ کې یا بل چېرته زما روریانو به خپل سکولز ټاپ کول او زما سسټر مې خپل سکول ټاپ کړی دی او بورډ کې ما صرف فرسټ ټایم پوزیشن مطلب ټول تکړه یي جی د مور بیبي کمال پکې شته که نه جی ښه دا راته ووایه چې مخکې به څه جوړېږي فریال زه به جوړېږم ډاکټر د زیاتره جنکۍ چې ټاپ پوزیشن یې اخلي یا ډېرې نمبر یې واخلي هغوی موږ به ډاکټره جوړېږي د دې شاید څه فلسفه ده دا داسې خبره نه ده چې دا یو ټرینډ دی نو بس زه یې فالو کوم چې زه یو ټاپر یم نو بس زه به هم ډاکټر جوړېږم دا زما خپل شوق دی بچپن نه چې زه به ډاکټر جوړېږم او بل زما د پیرنټس هم دا خواهش دی چې زموږ لور ډاکټر وي نو د هغوی خواهش دی او زما شوق دی نو ځکه زه دا چوز کوم چې زه به ډاکټر یم او بل نو ډاکټرانو خو نن سبا غټ غټ فیسونه هم وي که نه جی مور بیبي د دې دپاره خو نه وي چې ته ډاکټره جوړه شي چې سبا ډېرې پیسې وګټي که نه خدمت به کوې د خلکو خدمت دا زه وایم چې دا ډېره نوبل پیشه ده چې مونږ دا د کې هیومینټي سرف کوو نو ځکه زه چوز کوم دا فیلډ میم په اخره کې به زموږ کتونکو ته پیغام څه ورکول غواړي ټیچرانو ته سټوډنټانو ته څه کولی شي چې د هغوی سټوډنټان ډېر زیات مخکې راشي څه کولی شي هغه سټوډنټان چې زیاتې نه زیاتې نمبرې واخلي او موږ له څه پکار دي چې تعلیم کوو موږ زده کړه کوو موږ خو زموږ مقصد څه پکار دی بله خبره خو زه استادان ته به کومه چې ماشومان دوی مستقبل به ټیچرانو لاس کې وي
او دوی چې دي نو د هغوی مستقبل جوړول هم شي او خراب کول هم شي دواړه د ټیچر ډیر مین رول وي پکې نو ټیچران ته پکار دي چې دوی ماشومان چې دي نو دوی خپل ماشومان په شانتې ګڼي او د دوی د مهنت د پاره چې دی نو مونږ دا وایو چې زه د دې د پاره دا خو ټیک ده چې یو زموږ سروس دی هغې د پاره مونږ پیسې اخلو خو د هغې سروس نه هم زیات زموږ آنسټي دی او دوی ماشومانو سره د دوی مستقبل سره زموږ دا ضروري خبره ده چې مونږ خپل حق ادا کړو د خپل پیشې نو دا ډیر زیات ضروری دی چې ټول ماشومان دي ټول د ګورنمنت ټیچران دي که پرایویټ سکول ټیچران دي نو دوی دا سیز باندې ډیر فوکس وکړي چې ماشومان د خپل ماشومان ګڼي هغې نه پس چې دا خبره ده چې تعلیم ضروری ده جنکو دپاره خو ډیر زیات ضروری ده او مونږ له چې ماشومان راشي نو دا زمونږ فرض دی چې هغوی له هر فیسیلیټیشن پرووایډ کړو چاہے هغه د ټیچینګ په لیول باندې دی که اسسټنټس دی د دوی دپاره چې دوی مخکې به څنګه ځي او یو ایم ورته سیټ کو یو ګول ورته سیټ کو چې ستاسو مستقبل به سی لاره ورته وښیو نو هغې باندې چې ماشومان هم ځي ټیچران هم محنت کوي پیرنټس هم راشي نو ټول چې یو ځای شي نو د ماشوم مقصد چې دی نو هغه اچیو شي نو دا شیزونه ډیر زیات ضروری دي چې تاسو خپل ویژن چې دی ټیچرانو ماشومانو د هغوی پیرنټس ته ټرانسفر کړئ نو بیا چې ټول خلک یو مقصد پورې کار کوي نو کامیابی انشاءالله او د الله مدد وي نو انشاءالله ضرور کامیابی ملاویږي فریال تاسو خو به ډاکټره جوړیږئ انشاءالله د کام خدمت به کوئ مور بیبي هم ستاسو سره ډیر زیات محنت کړی دی د دې نه علاوه تاسو په سکول کې استادانو هم در سره ډیر زیات محنت کړی دی دا راته ووایئ چې څومره وخت به مو سټډي کوله بعضې جینکۍ وي هلکان وي هغوی ټوله ورځ ټوله شپه ناست دي خو هغوی په ذهن کې څیز نه کښېني څه ټکنیک خپلول پکار دي چې هغه ټکنیک موږ خپل کړو او زموږ په ذهن کې په څیز باندې موږ پوهه حاصله کړو او بیا هغه څیز موږ څنګه په پیپر باندې ولیکو چې موږ ښه نمبر واخلو په اخره کې دغه څه پیغام ورکول غواړي زیات تر خلک وایي چې موږ ته هم پته ولګي چېرې فریاد څنګه نمبر اخیستي فریال څه داسې خاص کار کړی نو هغه پیغام ورته ورکړو جی تاسو ته پته ده چې نن سبا دا د موبایل او د ټیکنالوژي زمانه ده نو دا سټوډنټس چې کوم دي دا خپل میکسیمم ټایم دی لور کوي د موبایل لور کوي او دا چې کوم دی د دوی پریشیس ټایم دا ویسټ کوي ډېر سټوډنټس دي چې په دې کې بیزي بس سټډیز باندې دونه فوکس نه کوي یا چې کله داسې سټوډنټس چې هغه کله کار کوي نو دوی سره خوا کې موبایل پروت دي نو هغه کار باندې دونه فوکس نه څونه چې موبایل باندې فوکس وي نو دا ټول نه غټ چې کوم دی د دوی ویک پوینټ دی چې دا د دوی سره نه نو دوی به خپل سټډیز باندې ښه صحیح فوکس کوي ما چې به کله سټډي کوله ما به دا موبایل یا چې زما خو پرسنلی نشته دی خو چې د پیرنټس یا د چا هغه به ما نه یوز کو زما مین فوکس به په خپل سټډیز باندې او هغه ټایم به زما فل کنسنټریشن په خپل سټډي باندې نو ما به سټډي له میکسیمم 5 hours ورکول زما به هوم ورک ای کې فینش شو ټیسټ هر یو شیز خو داسې نه چې زه به ورته مسلسل ناست وم ما به لرنینګ کو یا ما څه پریکټس کو میتھس باندې دې باندې ما به پکې ځان ریفریش کو مایند به مې پکې ریفریش کو زه به فیملی له به لاړم امی سره به کېناستم خبرې به مې وکړې ګپ شپ به مې ولګو فیملی سره نو بس مایند به مې پکې ریفریش کوي او لکه مین فوکس لکه دا کنسنټریشن نه دی دا به بس په سټډي پکاري او دا سایډ اکټیویټیز دا موبایل او دا شیزونه د دپاره بیا ډېر شی ټایم یې مخکې نو دا بیا مخکې هم خلک کول شي خو دا ټایم چې کوم دی دا سټډي کې یوټیلایز کول پکاري فریال یو جهان مننه د خپل قیمتي وخت راکولو یقینا چې کوم زموږ کتونکي دي هغوی به ډېر زیات زده کړه کړې د دې د خبرو نه او تاسو هم دغه خپلې ژوند کې چې دی دغه خبرې اپلای کړئ تاسو هم کېدای شي چې سبا تاسو هم په بورډ کې ټاپ پوزیشن واخلئ میډم ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت نه سوله حاضره کړئ یقینا زموږ استادان چې کوم ګوري که مثانې دي زموږ هغوی به هم ډېره زیاته زده کړه کړي ستاسو د خبرو نه قدرمنو کتونکو که وګورو دغه موبایل د جدید ټکنالوژۍ یوه نښه ده د دې استعمال په ښه توګه باندې هم کیږي او په غلطه توګه باندې هم څنګه چې دغه ماشومې په خپلو خبرو کې وویل چې کله ستاسو کنسنټریشن یو سیز طرف دی نو تاسو هغه په ښه طریقې سره یادولی شئ موږ له پکار دی چې خپل ماشومانو باندې نظر وساتو ځکه چې زموږ ماشومان په سکول کې صرف 6 یا 8 غنټې یا 15 غنټې وخت تیروي زیاتره ژوند هغه موږ سره په کور کې تیروي موږ له پکار دی
چې موږ هم د ماشوم نه تپوس کو د ماشوم نه تپوس کو چې بچی نن دې په سکول کې سو ویل تاله د کور کار در کړی دی کنه تا ته چې کم کار ملو شوی دی تا یاد کړی دی کنه ته چې کم مقصد د پاره ما سکول ته استولې وي یا مې کالج ته یا یونیورسيټي ته استولې وي هغه مقصد تا خپل پوره کړی دی کنه دغه ټولې خبرې که یوځای شي نو زموږ مستقبل زموږ د ګلالو ماشومان مستقبل هغه روښانه کیدی شي او د ښه ماشوم د کامیاب ژوند شاته دغه راز دی چې ماشوم خپله به هم تکړه وي خپله به هم محنت کوي د هغه استاذ یا استاذه به هم تکړه وي او محنت به ورسره کوي او د دې سره د هغه والدین یا مشران رونه خویندې چې دي هغه به هم د هغوی سره محنت کوي نو هغوی به سبا چې دی کامیابه وي موږ له هم پکار دي چې په خپل چم ګاونډ کې وګورو په خپلو سکولونو کې وګورو چې کوم ماشومان مخکې تللي دي هغوی شاته همدغه مین څو خبرې دي نو موږ له هم پکار دي چې په خپل کورونو کې خپلو ماشومانو نظر خپل سر لاندې کړو هغوی ته بیا بار موږ ووایو چې بچیا څه دې کړي دي او څه دې نه دي کړي را روان پروګرام کې به د یو نوي ټاپک سره د یو نوي میلمه سره ملاویږو تر هغه پورې خپل قربا کاشف عزیز ته اجازت ورکوي د لوی الله په امان لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت